اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ملی شہید ارمان لونی محترم پلار زمونږ د مبارز خور وړانګې لونی پلار د وفات نه چې خبر شو نو ظاهره خبره ده خفګان وي انسان ته بیا مو زړه ته دا هم راتلله چې که ارمان لوني نن نشته خو ملګري خیره سنګرو د فکر شته دی باید د ده د کورنۍ سره د ده د پلار په دې غم کې شریک وي بیا هم هغه یو ارمان چې د ارمان د انصاف دپاره د ارمان شهید د والد په زړه کې و هغه خو په دې بې انصافه ریاست کې پوره نه شو او ده به څومره سوچونه پرې کړي وي ده به څومره فکرونه پرې کړي وي څومره غم به یې وړی وي خو هغه ونه شو البته زمونږ مخ ته هم دغه سوال پروت دی چې څنګه زمونږ دلته دومره بلها انسانان د انصاف په نشتون کې د یو نظام په نشتون کې د ظلم او د جبر په دې سلسلو کې ژوند تېرو د دغې د خلاصون به څه ذریعه وي مناسب نه شمېرم چې د غم په دې وخت کې زه په مختلفو موضوع خبرې وکړم خو دومره وایو چې لکه څنګه چې یو ارمانجن پلار یو غمجن پلار قبر ته خپل مټ ورکو باید په دې سوچ وکړو چې نور داسې ارمانجن د دغې خاورې نه د دغې خاورې خلک لاړ نه شي د دغې خوارې دپاره په دې غم کې مونږ ټول د وړانګې لونې او د ټولې کورنۍ سره شریک یو لوی صبر د خدای نه ورته غواړو او خدای دې دوی نور د غمونو نه وساتي په نږدې وختونو کې دا دومه سیوره وه چې د دوی د سرونو نه تلله نو ظاهره خبره ده زمونږ دا وس خو نشته دی چې هغه ژوندي شي خو البته د ژوندي خلک دغه یو وعده ورسره کوو چې مونږ به په هر سنګر کې ستاسو سره وو ډېره مننه خوشحاله